په پیښور کې یو ډیره افسوسناکه او دردونکې واقعه مخې ته راغلې ده چې یو هلک او جینۍ چې د دواړو یو بل خوښ او د کور نه تښتېدل چې په دغه دوران کې د دې جینۍ تره په دواړو باندې ډزې کړي دي. هلک په ځای باندې مړ دی او جینۍ زخمی ده. لیډي ریډینګ هسپتال ته رسول شوې ده. د دې واقعې نور تفصیل داسې دی چې د پیښور په سوکنو پولیس سټیشن سره د شاپور تاڼې په حدودو کې 22 کلن ناهید چې د فضل حبیب زوی دی او د اورګزۍ ایجنسۍ اوسیدونکی دی چې د دې هلک د عابده په نوم باندې یو جینۍ سره یارانه وه چې دغه جینۍ د کوهاټ اوسیدونکې وه او دوی دواړه یو بل سره تښتېدلي وو، یعنې د کور نه وتلي وو چې د دې جینۍ تره چې وزیر نومې دی او د فقیر ګل زوی دی هغه د خپلو ملګرو په مدد سره دوی پیدا کړي دي، ډزې پرې کړي دي چې هلک په ځای باندې مړ دی او جینۍ زخمی ده چې اوس لیډي ریډینګ هسپتال ته رسول شوې ده. قدرمنو دوستانو، دا واقعه پرون شوې ده، خو یوه خبره چې زه باید یادونه وکړم، کله چې د هلک او جینۍ دغسې یو بل خوښ نو په کار ده چې په شرعي او اسلامي طریقې سره د جینۍ رشته وغواړي. ممکن چې دوی رشته رالیږلې وه او د جینۍ کورنۍ انکار کړی وي، نو د هغې نه پس کیدای شي دا قدم اوچت شوی وي او داسې هم ښکاري چې کیدای شي هلک رشته نه وه رالیږلې او داسې جینۍ ځان سره ویستلې ده. نو دا یوه ډېره دردونکې او افسوسناکه واقعه ده. قدرمنو، دا واقعیت نن سبا ټول د موبایل نه جوړیږي. تاسو به لیدلي وي چې نن سبا اکثرو جینکو سره موبایلونه په لاس کې وي او په یو نه یو طریقه باندې پردو هلکانو سره د یارانې کولو کوشش کوي او هلکان هم همدغسې جینکو پسې ګرځي. ځکه که تاسو وګورئ نو هلک د اورګزۍ ایجنسۍ دی او جینۍ د کوهاټ ته. نو داسې ښکاري چې دا هم د موبایل یارانه وه. الله تعالی دې زموږ ستاسو پردې وساتي او د داسې حالاتو نه د خدای پاک موږ وساتي. ستاسو ټولو ډېره مننه کوم چې د پښتو پوسټ د دې ویډیو تر اخره را سره پاتې شوئ. زموږ چینل پښتو پوسټ خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.